د سمنګان اوسیدونکي د لرغونو تاریخي ابداتو په بیا رغونې او ترمیم ټینګار کوي. د هیواد په شمال کې سمنګان هغه ولایت دی چې د زیاتو لرغونو او پراخو تفریحي ځایونو په درلودلو سره د زیاتو سیلانیانو پام ځان ته اړولی دی. رستم تخت، ژوندون دره، جهان نما بڼ، ظاهر شاه تخت او ورته نور د سمنګان له لرغونو او باستاني ابداتو څخه شمیرل کیږي چې په دې وروستیو کې د ډاډمن امنیت فضا له امله ورته د تیر کال را پدې خوا د زرګونه کورني سیلانیانو سربیره 100 گونه بهرنی سیلانیان ترې لیدنه کړې ده. در وقت سابقه نمیتونستیم اینجا چکر بیاییم، یکان بلاد و چیزا بود، مردم آزار اذیت میکرد. حال بسیار خوشحال هستیم، اینجا چکر میایم، فامیل میایم، بچه ها میایم، کس آزار اذیت نمیکنه. ما از دولت تقاضا میکنیم جای بازسازی کنه، اینجا را واترشید و چیزا بزنه، سرسبز شه، دیگه جای تفریح است، مردم بیاین اینجا تفریح کنه، بگرده، مردم خوشحال میشه دیگه. یک چند اندیالا در تخت رستم چکر آمدیم به خاطر تبدیلی هوا. خوشحال هستیم که خیلی یک موقعیت خوب است. میخواهیم از هموطنان خود، از نیروهای امنیتی خود که همین جایی که نام دارد باید امیره باید پاکسازی پاککاری کند. تمام دنیا یا کشورهای دیگه بسیار کوشش میکنه که آباداتی که از بین رفته دوباره ترمیم کنن، جور کنن. اما متاسفانه که در اینجا کمتر در این موضوعات توجه میشه. شما اگر ببینید خود مغاره هایی که در اینجا هست یا سوم هایی که هسته، هر روز معلوم دار است که از بین میره، خرابتر میشه، وضع بهتر ندارد. بنابراین خوب است یک دولت در قسمت توجه بکنه، نه تنها توجه بکنه که بازسازی کنه، نوسازی بکنه. در اینجا میشه که جای تفریحی را خوب رشد بده. از یک طرف منبع خوبی بر دولت هم شده میتونه. به طور مثال ما اینجا اگر وسایل تفریحی داشته باشیم، میتونه که بیشتر مردم به یک منبع خوبی در دولت هم هست و از طریق از اون منابع میشه که دوباره ما پس آباداتی که در اینجا است ترمیم کنیم، جور کنیم، حداقل عاید خودش برای خودش مصرف کنیم. اگر ما بودجه نداریم، اگر ما نمیتونیم که از بودجه دولتی ما استفاده بکنیم. په ورته وخت کې د سمنګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي د تیر کال له لومړیو را پدې خوا تر دې مهاله له 50 هیوادونو څخه کم 1500 بهرني او د زرګونه کورني سیلانیان له ورتګ څخه څه باندې 200,000 افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. پارسال گردشگرای داخلی ما 8754 نفر داشتیم. این خارجی 478 نفر خارجی داشتیم. امسال نسبتا ما فعال نیک میگیریم، چون امنیت هر ساله همه ساله و روزی که امارات اسلامی آمده بسیار امنیت تامین است. امسال شاید از او بیشتر زیاد هم شود. تا ماه حمل 51 نفر خارجی داریم، 1950 نفر هم داخلی داریم سیاحین. ما از 45 کشور خارجی آمده بود، ما توانستیم 2,84,190 افغانی عواید کردیم و به امارات اسلامی تحویل دادیم. بلخوا د سمنګان ولایت ځایي مسؤلین بیا د تاریخي او لرغونو ابداتو بیا رغونې په تړاو له خپلو هڅو خبر ورکوي او وایي چې سیلانیان په ټول ولایت کې خو په ځانګړې توګه تفریحي سیمو کې بغیر له کومې ویرې په ډاډه زړه تفریح کولی شي. په سمنګان ولایت کې باستاني جویونه، تاریخي جویونه تقریبا تعداد د 90 جویو ته رسیږي چې په سمنګان ولایت کې دي. الحمدلله څه کم دا 3 کاله کې چې موږ راغلي یاستو، یعنی امارت اسلامي چې کله نافذ شوی راغلی، موږ د دغه ساحو نه کاملا حفاظت کړی دی او نور به حفاظت کوو. پاتې سوه بله خبره چې د تاریخي او باستاني جویو هغه ځایونه چې هغه په تخریبېدو څه ناڅه څومره وس طاقت چې زموږ رسېده، الحمدلله له بره له وزارت سره بار شریک کړي دي، د هغوی هم هغه ترمیمات هم کړي دي او په آینده کې انشاءالله پلان شته دی. الحمدلله امنیت در ولایت سمنگان به شمول ولسوالی‌های 7 گانه به گونه کامل تأمین است. نیروهای امنیتی شب و روز به خاطر تأمین امنیت مردم و آرامش این ملت تلاش می‌نمایند. به مردم با عزت و متدین ولایت سمنگان و سایر ولایت‌های افغانستان و گردشگرانی که خارج از ولایت خواهانی هستند که در این فصل بهار در ولایت سمنگان سفر بکنند، برایشان وعده و اطمینان می‌دهیم که الحمدلله امنیت در تمام نقاط ولایت سمنگان تأمین است. آنها می توانند بدون کدام تشویش سفر بکنند.
که څه هم له جغرافیوي پلوه شمال کې سمنګان وړوکی یا کوچنی ولایت دی، خو د ایبک ښار په شمول یې په 7 ولسوالیو کې 9 لرغونې سیمې لري چې هر کال د زرګونه کورني بهرني سیلانیانو کوربه وي. له دې ټولو سره غوښتنې دا دي چې حکومت دې د لرغونو آبدو په بیا رغونه کې جدي واوسي تر څو له منځه ولاړې نه شي.